بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دی روز وای کړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د ماخوستن نه وروسته څو رکعته لمونځ نقل دی چې هغه د ماخوستن څلور رکعته لمونځ کړی دی او د 2 رکعته سنت. نو د هغې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لمونځ کړی دی؟ د دې خبرې جواب هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه چې کوم لمونځ نقل دی نو هغه دغه څلور رکعته لمونځ 2 رکعته سنت او د هغې نه وروسته بیا هغه ستا خپله خوښه ده چې څومره لمونځ کې کولی شي. ام حبیبه رضی الله عنها حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي دي چې هغه څوک چې په ورځ کې 12 رکعته لمونځ وکړي نو الله سبحانه وتعالی به له جنت کې کور تیار کړي. نو 4 رکعته مخکې د ماسپښین نه 2 رکعته وروسته او 2 رکعته د ماښام لمونځ نه وروسته او 2 رکعته د ماسخوتن نه وروسته او 2 رکعته د سهار د لمونځ نه مخکې. نو دغه لمونځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دي او دې باره کې فضیلت راغلی دی. بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماخوستن لمونځ باره کې خاص کر ابن عباس نور حدیث دی چې ما د خپل ترور کره ما شپه کړې وه چې هغه میمونه ده بنت الحارث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوجه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما ولیده په دغه شپه باندې چې لمونځ یې د ماسخوتن لمونځ یې وکړ او بیا کور ته راغی بیا 4 رکعته لمونځ وکړ بیا ویده شو بیا د هغې نه وروسته بیا راپاڅېد او بیا لمونځ یې کو. د ماسخوتن نه وروسته چې څومره لمونځ سړی کولی شي د نیت د نوافلو په نیت باندې نو هغه بلکل جایز دی چې څومره الله رب العالمین د هغه لپاره لیکلي نو هر څومره لمونځ چې دا کولی شي چې هغه نوافلي برابر خبره که د خوب نه مخکې کې یا د خوب نه وروسته کې دواړه صورتونو کې دا کولی شي. هذا والله اعلم.